چه جناب آخرکار چوکۍ ته راورسېدو دا اوس یې خوان وکړو جناب دا سیډیانې میډیانې هېڅ دراک نه لګي او یک یو دا هول خونې دی دا روز 2 ټپې کراس کړو چه جناب پاسه وخوتو یو سټپې کراس کړو د تاسو کته یو سټپې کراس کړو اوس مونه بار دی څه وبخي که نه جناب پته وي چې په میدان لګي موږ سره اوسئ سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو عبدالرحمن یم امید چې ټول به خشاش بشاش نن یو ځل بیا راغلي یو ډېر ښایسته خوندور شان او د ګلمرجان هم ډېره سره الله د خیر کړي د مخامخ چوکۍ تاسو کتلی شئ ګلمرجانې زه د تیار یم څه حساب د دې ته وخت کېږي که نه انشاءالله او جناب د مخامخ چوکۍ تاسو کتلی شئ دلته نه سیډیانې شته نه څه طریقه شته خو دی زه ښېږه او اوس بې پته لګي چې څه صورتحال راوځي څه رزلټ راوځي چې دا به وخت کېږي که نه څه حساب ده وبخېږي که نه انشاءالله که ونه ختې بیا به څه وي څونه خطه غځې ده خو په انشاءالله نه 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 څه ونه ختې دی نو بیا جناب د پیدل سي او جناب راغلي یو بګټو ته الله د خیر کړي ډېر لرې مزال دی او څه که نه د خپل کور ته چې راسي ما یې ستا سره پیدل 1 غنټه مزال دی یا پیدل مزال کوي جناب او یا به داسې د هغه ته خېږي یعنې پته به په میدان لګي جناب موږ سره اوسئ چه جناب آخرکار چوکۍ ته راورسېدو دا تاسو کتلی شئ وړه غوندې چوکۍ کتلی شي خو وړه نه دی څه ګیټ کولوه څه ګیدړان پکې دی یاره اوس یې خوان وکړو جناب دا سیډیانې میډیانې هېڅ دراک نه لګي او یک یو دا هول خونې دی دی به دې وګوري کپرې وتی که نه بیا به ګیلاس ځان نه کوي ها مونه به نه کوي پوه شي پته به دې اوس په میدان لګي چې څه صورتحال راوځي که ونه ختې که نه پیدل بسې یوه ټرای خو یې مس کړه هغه کې هول جیلي لګي دي چې جیلي لګي دي څنګه بس یا بهار باندې ماته یې نه کې کپرې وتې که نه بس ځان ته دې کار کتلی دی څه نه څه دماغ نه څه نه څه دماغ خو یې وجنګول پوه شې خو ته به راخېږي ښه ته وخېږه زموږ موره مونه بېغمه شه فارمولا خو سره زه نه ماتېږي مړ هغه دغه ډزور ته ورکړه ښه دی تشي نه هغه د پیلو لوړه نشي څه ما ته لږ سپورټ دې شبا دا سچي که نه صحیح دی که نه څه دا سچي نڅي دا ورکړه یا الله خیر یا الله سړی خو ایماندار و 2 ټپې کراس کړو شته جناب پاسه وخوتو یو سټپې کراس کړو د تاسو کتل یو سټپې کراس کړو اوس مونه بار دی څه وبخېږي که نه جناب پته وي چې په میدان لګي موږ سره اوسئ ښه جناب راوره وختو خو څه په مصیبت کې امرامین وناست تاسو کتلی تاسو ویلي چې یاره د کومه فارمولا د وجنګول ګلمرجان هم راوختو او جناب دا مین هول دی الله د خیر کړي هېڅ دراک نه لګي نه سیډیانې شته نه څه شته او دې ډېر ښایسته خوندور شان سیندري هم راسي او یعنې شپې تېرول د پران ډېر ښایسته ځای دی تاسو به څه په ګاډو واړو سار شپه تېرېږي څه شپه نه خیر سیندري چې کومه ډېر ښایسته خوندوره شان رسېدي نه او ډېر ښایسته خوندور شان ویو هم دی دې طرفې نه راسي او دې طرفې نه هم راسي د اخیره سټپ پاتې شو دې ته وخت کېږي که نه دا څه خو کوشش وکړو انشاءالله داسې نه خپل لاس د ماتې شي په بلې لانجې وانه وړو بیا بیا سیاره دې ګلمرجان سره و الله د خیر کړي بیا بیا سیاره ته خو پوهېدې که نه پوهېدو دا خطرناک ته شی یاره دا شی چې کوم دی دا خطرناک دی او دې ته به ځین څه مشکله ده څه وخېږي داسې ناست که نه حالات ګمبیر دي خپله پوهې داسې ناست غړاز وخوري بیا به ګورو ګلمرجانه تاسو یې سره وبخېږم که راوبه نه ښېږم انشاءالله ما درته ویلي چې زه راخېږم ما په ځان باندې 1% بروسه نه وه چې زه یې ما ویل چې یاره ناممکنه ونې دا څېره او نه سیډیانې وي نه څه وي ملي څنګه یې ښېږي انشاءالله
مو داسې دغه وایو ان شاء الله چا سره دغه وکړه ان شاء الله بیا خېجو یعنی سار ته رسوي سهار ته رسوم خو دا خطرناک ته دې ته نشي ختی دا دې ته څنګه کېږي دې ته داسې نه څه خپې لاسونه د مات شي بیا به یې سیاره خپله بس پوهې ما دا ځای دی بیا نو داسې نه هېڅ یا به د شپه په ګوري یا په ګوري سي او په کوري بیګو که څه نماز هېڅ یا به د شپه په ګوري یا په ګوري که څه به ماتالي جناب لږ لږ رانه مسکي سي حساب شاه څنګه چالي هوا موا چلیږي که نه هوا ښایسته هوا چلیږي او سیندري څنګه دی ډېره ښایسته سیندري نه دی سیندري بالکل او ډېر خوان شان مزه کوي هوا ډېره ښایسته ټنډه شاه چلیږي په اندازه کې څه ټیکه راخوړې ته څه پروګرام دپاره یې ون ځای دی خو دغه ځای دی که خیرې بلې جمعې به رسو پروګرام باندې شپې دپاره څنګه ځای څه پاسه پروت وي د چات باندې بالکل دې شپې دپاره ځان سره یوه پوړي تشې راوړې که نه څه ورلاړه شي په که نه دی صحیح دی او داسې نه څه دی خپله پوهې ټول ځنګلاتو ایریا داسې نه څه اعلی د ګمبیر نه هغه ته به څه ولګوم تشې راجم نه کي دوی د ځناور څنګه راجم کوي فول پلان پلستر شوي که څه او نن سبا حالات تنګ ګډوډ دي او طالبان وروتلي طالبانو نه ډېره ماخله موږ ته حالات ګمبیر نه کي خپله پوهې یوه چوکیا هم ده که نه مخامخ یا مخامخ چوکي دی دیار ډېر ښایسته خوندور شان ویو هم راځي او ډېر ښایسته خوندور شان علاقه دی او ټاپ باندې بالکل چکر دپاره A1 ځای دی چې څوک هم راځو جناب دا ځای چې کوم دی بګټو کې دی او دا ګل مرجان هم ورسره مویل یاره مشکل افغاني دی خو خیر بهرحال بیا راوختو او دې اړتان ټوله سیندري دی او هغه اړتان دی او سره سایډ کې روډ دی روډ په غاړې ډایرکټ د چوکي دی جوړه کړې دی خو پته نه لګي څه دپاره جوړه کړي د هغه دپاره یې جوړه کړې شي دپاره د څه شي د هغه دپاره جوړه کړې مونږ غلط شي داسې یونیورسټي جوړېږي څه جوړېږي یونیورسټي جوړېږي که نه دا دې دپاره جوړه کړې سیکورټي لپاره څوک د هغه باندې که خپله پوهې حالات ګمبیر نه کړي واخ واخ سره به دا چوکۍ نور هم جوړېږي یعنې دا علاقه چې کومه دی ابادېږي به اوس پوه شي که نه او صحیح یونیورسټي باندې خو پوهېږي که نه څه تیش دی یونیورسټي ولې نه پوهېږي تیش دی ها دا وړ کې دغسې دې ته یونیورسټي یو سکول وي یو کالج وي یونیورسټي وي دا شیان یو که داسې نه وي اوس پنچر نه شي وایي یونیورسټي دې شي سکول دې هم پرېږلی ده سکول مو تقریبا اووم پاس کړی اتم کې مو پرېږدول اتم کې دې ویلې پرېږدول څه بله دا بس پاسه طالبانو دور ودي ده واچي یعنی سکول سره دې شوق و که نه و شوق هم ورسره و که سکول دی ته څه حساب و بیا به څه شی جوړېږي استاد به جوړېږم نه استاد یعنی A1 خبره وکړه میلې اوس به یې سیاره بزنسمین جوړېدن ډاکټر وغیره 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 خدا یعنی محنتي کاس دی یعنی هر کومه محنت رنګ راوړي که څه حساب شاه سعودي نه څه راغلی هغه نه بعد اوس څه بزنس سټارټ کړی کاروبار که بس د لاس والا ګاډي دا چلو دا ښه ده که الحمدلله یعنی سوال نه خو ښه ده که نه شارم به دو شیونه کې کوي کوم شیونه کې یو به سوال کوي یو به سوال چاته نه کوي یو به د اوس کار نه یعنی دو شیونه کې اشاره هم دی نور شي کې مزدوري کې څه اشاره هم نشته څه خال کوي د یاره لوډ کار کوي پلان کوي وغیره کې چاته خو سوال نه کوي نه د اوسي کوي یعنی څه پیسې ګاټې څه پنرې ګاټه او حلالې په کاټه او حق حلالې په کاټه او یعنی سړی ځوان دی او هغه باوجود هم سره جناب یو خوندور شان موبایل چې محنت کوي که نه سیلا رنګ راوړي یعنی څلورو کیمرو موبایل دی ورسره بیا خو مې منې او څه کوو واپسي کوو که نه بس ټایم ورکړی دی مخام ته که نه موږ بس واپسي وکړو ښه ښه جنه دا وړوکی افغاني چیلنج و ګلما جان سره پای ته ورسېدو نو زه بدرمان ته شنزد غواړم تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان